دغه قصه ډیره جالبه ده. ما چې په لیکلي بڼه مې لوستې ده، هغه معلومات هم چې تر ما را رسېدلي دي هم زما دپاره جالبه وه، هم ممکن د نورو دپاره جالبه شي. که تاسو یې په لنډو ټکو کې راته وکړئ د هلمند د جګړې. مهرباني. ډېره زیاته مننه ګرانه ثاقب صاحب. زه باید داسې لنډ درته تشریح کړمه. د هلمند جګړه ډېره شدیده جګړه وه، ډېره قاطع او تعیین کننده جګړه وه، او د افغانستان د جمهوریت امکان لري چې شدیدترینه جګړه هم د هلمند په ولایت کې سوې او هغه د بخښنې سره د ورځې د زرو زرو کسانو د وژلو ارقام موږ ته راتلل هغه وخت. مهرباني. لا مړي بیخي ډېر وسوله. د هلمند برنامه داسې سوله چې طالبانو اول غوښتئ چې هلمند سقوط کړي او هلمند ته د کوټ شورا انتقال کړي. بیا د هلمند څخه دوی داسې هغه مذاکره هم د طالبانو د امریکایانو سره دوام ورکړي او دغسې خپل پیشرفت هم وکړي. هلمند په دې خاطر مهم دی چې د افغانستان 10% خاوره هلمند دی، ډېر غټ ولایت دی او د افغانستان ټولو مواد مخدر په هلمند کې کرل کېږي. د ټوله نړۍ د کره ارض 40% تریاک یوازې په هلمند کې کرل کېږي. یعنی په کال کې د هلمند د تریاکو مقدار 12 میلیارد ډالر دی او د دې 12 میلیارد ډالر څخه یو مقدار ډېر پیسې طالبانو ته تلل. نو په دې خاطر په هلمند کې طالبان ډېر تکړه وه. د هلمند بل استراتیژیک چالش دا دی چې هلمند د پاکستان او ایران سره سرحد لري. ایران سره نږدې سرحد لري، د پاکستان سره ډېر غټ سرحد لري او دغه دوه مملکتونه خو متخاصم و په هغه وخت کې طالبان ته ټرینینګ او امکانات ورکول. نو هلمند د یو تقاطع مرکز وګرځېدی او تصادفاً بیا په دغه وخت کې بیا زه هم په هلمند کې ومه. نو طالبانو ډېر چې رښتیا درته ووایم زه یې هم ډېر دستې کم نیولم. دوی ول دا کشر ځوان دی او دا چې 2-3 حملې پر وکړو بلا دی ولاړېږي. نو هغه موږ خپل ملګري دغه د انډوالان سره ځای پر ځای کړي وو، کومندانو د بعضې کومندانان د کلوردو دا شیان مې ټول خپل هغه تکړه ملګري راویستله چې اعتماد مو سره و. نو کله چې امریکایان ووتل په دا سبا یې تقریبا د طالبانو حملې 100% ډېر سوله. یعنی د هلمند پر ټوله شاوخوا باندې اور بلې. دا دونه بې غیرته دونه بې عفته خلک دي چې دوی خو وایي چې مرجعات کړي. قسم په خدای ده چې تر هغه وخته پورې چې امریکایان وه دوی ډېرې کمې حملې لږ یې کول. چې امریکایان ووتل یو دم د پاکستان څخه 10,000 کسان اضافه راله او د ایران څخه خلک راله، د نورو ځایو څخه چې دوی پټ وه یو دم لکه هغه سرموشان راله حمله یې وکړله. دوی پر 3 نقطو باندې ډېر تمرکز وکړي. د شمال د خوا راله د ګریش پر ولسوالۍ باندې تمرکز وکړي، د جنوب د خوا راله پر ناوې ولسوالۍ باندې او د شرق د خوا د کندهار د بند تیمور د خوا راله پر لښکرګاه د ښار باندې. نو زموږ اول جدي جنگ په ګریش کې و. په ګریش کې طالبان مات سول، ډېر سخت تلفات یې ولیدله او هلته یو انتحاري حمله م وکړله. د زما د غوږ پرده ورې وچاودېدل. زه هم یو څه خوږ سولم. کومندان د لیوا مې ټپي سو، رئیس ارکان د لیوا اسیر سو. ډېر خو په هر صورت هلته طالبان مات سوله، برته ولاړله. بل زور پر ناوې ولسوالۍ باندې و د جنوب د خوا چې هلته هم دوی تر شا وتمبول سول، ډېر زیات تلفات یې ونیول او د شرق د خوا پر لښکرګاه باندې فشار ډېر راوستی. د شرق د خوا چون کورونه ډېر وه زموږ دپاره یو څه مشکل و چې برته دا ساحه پاکه کړو. په دې عین حال کې پر نیمروز باندې حملې وسولې او هلته څو ولسوالۍ یو ولسوالۍ سقوط سوه. زه ولاړم هغه مې ونیوی. بیا برته رالم بله ولسوالۍ سقوط سوه، بیا پسې ولاړم او په نیمروز کې د فراه د خوا طالبان راله. د زموږ کومندان د لیوای 4 باندې جاوید سلیم باندې حملې وکړلې، ډېر انتحاریان یې پر وکړل، دی هم ټپي سو. په دغه وخت کې زما د 4 لیواو څخه 3 کومندانان یې ټپیان وو، په شمول د کومندان کلوردي چې زه ټپي وم او ډېر پرسنل دا شیان مو هم کم وو. خو بیا هم د هلمند خلک ډېر په مړانې سره پولیس د امنیت ملي کارمندان او خپل د اردوی ملي سربازان ودرېدل او ډېر سخت مقابله مو وکړله. نو په آخر کې امریکایانو ډېر فشار راوستی، وایي تاسې لښکرګاه پرېږدئ او دغه ته ولاړ شئ، کندهار باید ونیسئ ویې ساتئ.
نو ما داسې فکر وکړ چې امریکایان د طالبان سره داسې کوم ترتیب جوړ کړی. بره ما جنرال ملر ته ویله چې جنرال صاحب که چیرې د سقوط په پلان کې کوم ځای وي هغه به هلمند نه وي، په دې خاطر چې زه دلته یم او دا اجازه زه چاته نه ورکوم. هغه ویل یا داسې پلان نه دی، موږ د کندهار څخه ډېر تشویش لرو، هلته ضعیفه دی ډېر. په هر صورت نو وزیر صاحب دفاع دوی راته وویله چې کندهار څنګه کېږي. ما ویل کېدای شي کندهار موږ حمایه کړو، بولدک ته به زه ولاړ شم خو دوامداره نه شم پاتې کېدلی. بولدک زه نیولی شم ساتلی نه شم، بیا هلته نور انډیوالان باید دي. نو وزیر صاحب دفاع رئیس جمهور سره خبرې کړې وې که د هلمند موږ پرېږدو او سمیع سادات داسې ولاړ شي بولدک ونیسي او کندهار کل اردو ته راشي، هلته پاتې شي په کل اردو کې او د شورا او کمپو د بعض ځایونه به وساتو. بره رئیس صاحب جمهور ته ویلي وو چې دا فیصله د سمیع سادات د هلمند د سرنوشت فیصله به سمیع سادات کوي. نو ما چې رښتیا سي آمادګي مې نیولې وه چې موږ لښکرګاه پرېږدو ولاړ شو کندهار ونیسو او کندهار څخه خپل تحکیمات ډیر کړو، په دې خاطر چې کندهار یوه لیوا قوای هوایي درلودل، یوه لیوا کمانډو درلودل او هلمند نه قوای هوایي درلودل، قل اردو یې نه کمانډو. زما سره 70 نفره کمانډو په ټول قل اردو کې، هغه هم ډېر ستړي وه. نو کله چې وزیر صاحب دفاع راته ویل چې آمادګي دې ونیسه دا شیان، بره مال د رئیس صاحب جمهور حکم چې شو، نو بره یې ویل چې رئیس صاحب جمهور حکم دا وکړي چې د هلمند سرنوشت د سمیع سادات په لاس کې چار تصمیم دی نیسي. باره ما ورته ویل چې وزیر صاحب دا پور چې پر ما ایښی دی دا په هیڅ صورت سره زه دا تاریخي بدنامي ځان ته نه پرېږدم چې زه هلمند پرېږدم، چې د هلمند سرنوشت زما سره دی، زه به دلې مرمه او نور انډیوالان چې هر څوک ځي خدای دې مل شي، خو زه د دې ځای څخه نه ځم په دې خاطر چې دا پر ما باندې یو تاریخي پور اوس پرېوتی. زه خو د قمندان په حیث زه عسکر یم، که خود مختاره پاتې شم نو بیا خو کیسه بل رقم تصمیم دا زما خپل ښار دی، زه دلته کوچنی رالی سوی یم او دا زه څنګه کولی شم چې بدون د امر عسکري څخه پرېږدم. نو بیا قمندان د امنیې څخه پوښتنه وکړه چې خالد وردک که ته ځې خدای دې مل شه، هغه ویل چې سمیع سادات زما قمندان دی او چې دی پاتې کېږي زه هم ورسره مرمه. خالد وردک ځوان قمندان د امنیې و، یوه پښه یې هم نسته او ټپي سوی هم و، مګم ډېر با غیرته سړی دی، تر دا پایه پورې کښېنستی. بری د والي صاحب څه پوښتنه وکړي چې والي صاحب ته پاتې کېږې که ځې؟ نو ډېر وضعیت خراب دی، جنګ بیخي ډېر دی، دا څوک چې پاتې کېږي دا د مرګ دپاره پاتې کېږي، دا څوک چې نه غواړي مړه سي هغه ځي. نو والي صاحب علیزی زموږ ډېر ملګری و، د 70 کالو 75 کالو سپین ږیری سړی دی، هغه باره غوږ یم یو څه کار نه کوي. ول څه یې وویله؟ ول داسې ول قمندان صاحب څه ویل؟ قمندان صاحب ویل چې زه پاتې کېږم. باره هغه ویل دی چې په دې ځواني پاتې کېږي، زما کلمې چې توی شي زه هم پاتې کېږم، زه هم نه ځمه. نو یو رئیس امنیت و، زموږ رئیس امنیت یو څه داسې بې جرأته بې غیرته و، اوس ولاړی طالبانو ته تسلیم هم سو. نو د کاپیسا و، هغه وویله چې والله که زه کابل ته ولاړ شم ډېر باره د ضیا سراج د کابل څخه غږ پر وکړي ول دا ټول چې پاتې کېږي ته هم پاتې شه ورې. نو باره هم د هغه فیصله سوله، کابل سره م خدای پاماني وکړله. باره نو جنګ داسې کوڅه په کوڅه و، دروازه په دروازه سو، نو داسې اور ورېدی په دا کوڅو کې. نو بیا زه مجبوره سوم د لښکرګاه خلکو ته مې هدایت وکړي چې تاسې ووځئ او ښار مو تخلیه کړئ، او تقریبا تر 1.5 لک 2 لکه ملکي خلک د ښاره څخه ووتل. نو په ښار کې یوازې موږ پاتې شولو او طالبان پاتې شوله. نو بیا ډېر شدید جنګ وسو، ښار هم ډېر خراب سو. نو موږ ورې پاتې شولو، د ورځې ډېر تلفات طالبانو لیدله. یو ښه والی دا اوس چې په ښار کې موږ بلد وو او طالبان چې راتلله اکثر د پاکستان څخه راتلله، په د اوله دوم دریم تعرض کې د هلمند طالبان و، هغه ټوله مړه سوله. بیا د کندهار طالبان راله، د ملا یعقوب سره هغه هم ټوله مړه سوله. بیا نو دا نوي خلک چې ټوله راتلله د پاکستان د ملتانو د وزیرستانو د دغه ځایو څخه استخدام سوي و راتلله، هغه بیا ډېر موږ ته اسانه و. نو چې رښتیا درته وایم په اول کې زموږ دغه دا و چې خو دلې مرو، نو هر ګړی مو اودسونه کول، بس دغه ته منتظر و چې بلا چې مرو، مګم تر مرګه پورې به داسې ښه صحیح مقابله کوو. هغه کرا چې اګست نږدې کېدی، بره ما ته هم د کابل څخه یو وارې کومک رالی،
او د اګست میاشت چې داخل سوله چې ګورم طالبان مخ په ماتې سوله، بالا یې ماته وخوړله او برته موږ بازار ونیوی، ډوډۍ اوبه مو پیدا کړله، بیا هم پیشروي وکړله او طالبان بالا ځغلي چې هر چاته وایي خلک راواستوه، هغه وایي زه نه راځم. اوهو مال په قرآن دا جنګ موږ وګټئ. په د عین حال کې و چې متاسفانه د کابل سیاسي وضعیت ډېر خراب سو. بره رئیس صاحب جمهور ماته ویل چې ته کابل ته راسم. ما ویل رئیس صاحب که زه کابل ته راسم دا ګټلی جنګ موږ بایلو برته. بره هغه ویل نو اوس نو ته فیصله وکړه چې لښکرګاه ساتې که کابل. نو چې هر څونه نه کابل زموږ پایتخت دی. نو بیا حکم ماته دا وسو چې لښکرګاه ما خپله پرېښوی، طالبانو موږ په زور نه یې ولاړ کړي. ما امر وکړي، عسکري امر مې وکړي چې ټوله فوجونه دي د لښکرګاه څخه ووځي. د لښکرګاه څخه فوجونه ووتل. موږ په هلمند کې په 5 قرارګاهو کې ځای پر ځای سولو، د سنګین په قرارګاه کې، د کجکي په قرارګاه کې، د شوراو په قرارګاه کې، د واشیر په قرارګاه کې او د ګرمسیر په 2 قرارګاهو کې ځای پر ځای سولو. او خپل بیا زه قمندان پر ځای جاوید سلیم وټاکئ. بیا نو زه ولاړم کابل ته او د قرارګاوې ثابت پاته وې. نو متاسفانه چې په کابل کې چې زه ورسېدلم 2 ورځې تر سقوط د مخه و. نو دغه دا شارش او دا پاشل سوی حالت دونه سره شکېدلی و چې ما ډېر کوشش وکړي چې دا سره راټول کړم. 2 شیان و. یو دا و چې زما تکړه ملګري د جنګ او د سنګره تکړه قمندانان سرګروپان ټول په هلمند کې وه. دومه موضوع دا و چې په کابل کې ډېر واسطهدار خلک ټاکل سوي وه او هغه بلا د دې دغه نه درلودی چې اوس نو په دې کې یو شی پاتې، یو مقابله او مبارزه او شی. په هر صورت نو دغسې وضعیت رامنځته سو او متاسفانه چې موږ خپل مملکت د لاسه ورکئ او خواهش د دې لرمه چې بیا دغسې مقابله وکړو. طالبان بار موږ مات کړي دي، بیا یې مات کړو او خپل مملکت په لاس کې ونسو او دا ټوله رهبري د ځوان نسل په لاس کې، نور د دغه خلکو د لاسه چې نیم زړه یې دلته نیم په اسلام آباد کې، یا یو ټلیفون په تهران کې بل ټلیفون په ترکیه کې، هغه خلک نتیجه نه ورکوي. دغه سوچ پاک چې افغان زړه سر لاس پښه افغان او د ملګرو سره کښیني پر دا پنډال باندې تصمیم ونسي، هلته اقدام وکړي، هغه کار نتیجه ورکړي او بالکل دغه کار موږ کوو، زمینه سازي برابروو او زه مطمئنه یم چې موږ به خپل مملکت د خیر سره آزادوو او خپل په مملکت کې به په غرور او په امنیت کې او په مړه خېټه باندې به ژوند کوو. ډېره مننه. د هلمند له شدیدې جګړې راوتی او بریالی قماندان او د متحدې جبهې مشر ښاغلی جنرال سمیع سادات، له تاسو ډېره مننه چې موږ ته وخت راکړ.